یو هلاک له یوې کونډې ښځې سره د یو کلي په کوڅه کې په عام منظر کې بدکاري کړې ده. دوستانو که غواړئ چې تاسو هم همدا ویډیو وګورئ او په اړه یې پوه شئ چې دغه ویډیو د کوم کلي څخه وایرل شوې ده، دا هر څه په همدې ویډیو کې در سره شریکوم. دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ چې په اصل حقیقت او پوره مطلب پوه شئ. دغه ویډیو د پښتونخوا له یو کلي څخه وایرل شوې ده چې پکې ښکاري یو هلاک له یوې ښځې سره په یوه کوڅه کې په ډېر ډار بدکاري کوي او کوم بل کس یې په پټه ویډیو جوړه کړې او بیا وروسته په انټرنیټ خپره کړې او په انټرنیټ باندې هم ښه ډېره زیاته وایرل شوې ده. دوستانو دغه ویډیو له تاسو سره شریکوم، تاسو یې وګورئ او په خپله قضاوت وکړئ. دوستانو نور ځای نه خو لا پرېږده زموږ او ستاسو پښتنه معاشره هم نن سبا د دغسې بېحیایي او فحاشي څخه ډکه ده. لکه څنګه چې تاسو همدغه ویډیو ګورئ، له دغه ویډیو سره سره نورې هم داسې ډېرې ویډیوګانې شته چې زموږ او ستاسو له پښتونخوا او له پښتنې معاشرې څخه وایرل کیږي، چیرته به هلاک له ښځې سره او یا هم هلاک له هلک سره بدکاري کړې وي. دوستانو دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل شوې ده چې یو هلاک له یوې ښځې سره په یوه کوڅه کې په ولاړه باندې بدکاري کوي او دریم کس یې په پټه باندې ویډیو جوړه کړې ده او بیا یې په سوشل میډیا باندې پوسټ کړې ده او ښه ډېره وایرل شوې ده. دوستانو د دې ویډیو قصوروار خو اول دغه ښځه او هلک دي چې غلط کار یې کړی دی، دوهم هغه کس چې دغه ویډیو جوړه کړي او بیا وروسته په سوشل میډیا باندې وایرل کړې ده. دوستانو په دغه معاشره کې د داسې کارونو او یا داسې ویډیوګانو ډیر وجوهات کېدای شي. بعضې ځای کې داسې هم کېدای شي چې خیرماري د ډیرې غریبي له وجې دا کارونه وکړي او چیرته کوم کس د پیسو لالچ ورکوي او د دې پیسو په بدل کې ورسره همدا غلط کار کوي. دوستانو وجه هر څه کېدای شي. تاسو د داسې ویډیوګانو په اړه څه ویل لرئ؟ موږ سره مو نظر په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.